د پاکستان حکومت د تاریخ تر ټولو لوی نقصان سره مخ دی. د هغې ورځې چې د پاکستان په نوم هیواد جوړ شوی روان 2019 زیږدیز کال یې تر ټولو لوی اقتصادي ستونزو سره مخ کال دی. د سلنې له مخې 8.9 سلنه چې د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو لوړ دی. د پایلې په توګه مالي کسر کوم چې د فدرالي حکومت عاید او لګښتونو ترمنځ توپیر دی د جی ډي پي په سلو کې 8.9 حساب شوی دی. د جون په 2019 زیږدیز کال کې حکومت اعلان وکړ چې دوی به مالي کسر 7.1 کې وساتي. د ډان ورځپاڼې په وینا د مالي چارو وزارت لخوا خپاره شوي مالي عملیاتو جزیات په ډاګه کوي چې د ټول مالي کال لپاره د هیواد مالي خساره د 4.45 جی ډي پي ټریلیون او د سلنې په حساب 8.9 کیږي. دا د 1970 وروسته د پاکستان اقتصادي سروې مطابق د ټولو څخه لوی رقم دی. دا باید په یاد وساتل شي چې تیر کال کورنۍ کسر 6.6 سلنه و.